بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصلين ما بعد. محترم لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن با داس یو علاج درته پیش کما چې هیڅ کله به مو نه وي اورېدلی، او دا علاج خصوصا د هغه خلکو لپاره ده د چا چې اولاد نشته ده، او ډاکټرانو جواب کړی وي چې ستاسو اولاد نه کیږي، تاسو د اولاد قابل نشي جوړېدلی، نو هغه لپاره ډېر یو بهترین زیری ده. راځئ ویډیو تر اخره پورې وګورئ او له موږ سره شئ. د موږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. لاندې م درته لینکونه ټول درکړي دي، دا ټول لینکونه ځان سره کړئ تر څو هر یو ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره او چټکۍ سره در ورسیږي. موږ د یوټیوب په چینل کې همدغه شانتي وظایف او اذکار هغه او فقهي مسائل او اصلاحي بیانونه شیر کوو. ښه راځو دغه علاج څه شی ده؟ علاج داسې ده چې په شروع کې به درود شریف وایي، درود ابراهیمي، بیا به 3 ساختونه لیکي په اوداسه سره. هر یو ساخت 7 ورځې استعمالیږي، نو 21 ورځې د دې وظیفه ده. په اول ساخت کې به لیکي بسم الله ایاک نعبد و ایاک نستعین. په دویم ساخت کې به لیکي بسم الله الرحمن ایاک نعبد و ایاک نستعین. او په دریم ساخت کې به لیکي بسم الله الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. په آخر کې به بیا درود شریف وایي، بیا به یو 2 رکعات نفل کوي او بیا به دغه وظیفه شروع کوي. نو هر یو ساخت 3 ورځې استعمالیږي. اولنۍ ساخت په اول هفته کې، دویمه ساخت په دویم هفته کې، او دریمه ساخت په دریم هفته کې هغه وڅکي. نو ان شاء الله الرحمن چې ستاسو دغه علاج به پوره باندې دی الله رب العزت په فضل سره هغه وشي. نو که زمونږ ویډیو هم خوښه شوې وي نو زمونږ دغه چینلونه در سره فالو کړئ، او آینده لپاره زمونږ ویډیوګانو ته منتظره شئ چې موږ تاسو د پاره ډېرې ښایسته ویډیوګانې او ښایسته علاجونه هغه وړاندې کوو. نو زمونږ چینلونه، زمونږ پیجونه در سره سبسکرایب کړئ او زمونږ پیجونه در سره فالو کړئ.